دا حدیث دا عائشہ دا جده دی که دا بیان شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د روجې په حالات کې هم بعض بیبیانې خپلې ښکلولې. اصل کې د دې ځینې دا مسئله شروع کېږي چې روجه په څه سره ماتېږي او په څه سره نه ماتېږي. د دې حدیث د بیانولو نه او د هغې د ترجمې کولو نه مخکې دا خبره یاده کوي چې روجه په څه ماتېږي او روجه په څه نه ماتېږي. دا اهمه مسله ده. روجه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي. دا روجه چې په څه شي ماتېږي که نه دا قانون یاد کوي، یا به بدن ته ننوځي او یا به تې وځي. دې ټولو کې سوچ وکړه چې اوس ځکه بیانوم اصول المفطرات او بیا مفطرات د کومو خبرو سره چې روجه ماتېږي، خو یا به د انسان د بدن ته ننوځي او یا به راوځي، یا به خېټې ته ننوځي یا به راوځي. خو بیا د دې اصول درې دي. هغه کارونه چې په هغې سره روجه ماتېږي او هغه څه چې په هغې سره روجه ماتېږي اصول یې درې دي چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دیزی کې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې درې خبرې بیان کړي. په هغې سره روجه ماتېږي او روجتي دپاره د کارونه منع دي د روجې په حالت کې: کوروالی، خوراک او څښاک، الاکل والشرب والجماع. دا اصول دي چې تفصیل سره بیانو نو بیا دا دي. ګوره، اولنې کوروالی کول د روجې په حالت کې د رمضان په میاشت کې، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روجې په حالت کې کوروالی کول، او دا په دې ټولو کې یعنې لویه ګناه په دې ده او کفاره هم د دې غټه ده. او انشاءالله دا مسله ځان له حدیث کې به راځي. دا مقام دغه تفصیل نه دی چې په ده څه کفاره ده، هغې به ځان له حدیث راشي چې یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي نو په دې ښځه څه دي او په دې سړي څه دي. خو یو دا خبره شوه چې په هغې سره روجه ماتېږي څه شی دی؟ کوروالی کول د رمضان په میاشت کې. دا سره یاده کړئ، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روجې په حالت کې. دویم چې دا اختلافي مسله ده او اختلاف پکې را روان دی، خو ذکر به یې کوو بیا په خپل ځای کې دې اختلاف هغه دلایل بیانو. الاستمناء، د خپل بدن نه مني ویسته، که هغه په لاس سره یي، که هغه یو زنانه ته په کتو سره یي قصدن او په مخه ورته ګوري، یا د خپلې ښځې سره میلاو شي کوروالی ورسره ونه کړي خو په څه طریقه د ده نه مني لاړی شي، نو په دې سره روجه ماتېږي. مسله اختلافي ده بیا وایم، انشاءالله اختلاف به راشي دې خپل ځای کې، خو دا به کوم جمهور العلماو ذکر کړې ده. حدیث کې ده د صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې یدعو شهوته من اجلی، الله وایي چې دې سړي خپل شهوت پرېښودی زما د لاسه. نو مني د بدن نه ویسته دا هم شهوت دی، بیا خو د پرې نه ښودو که نه. دریم خوراک او څښاک کول، خوراک او څښاک کول په خولې سره یا د پوزې په لارې سره. تاسو نه به زه تپوس کوم تاسو ورونه په اخره کې دا ټول به ماته شماري دغه شان څنګه اجازه وی. خوراک او څښاک کول په خولې سره او یا د پوزې په لار سره، ځکه پوز هم لار ده. حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، په امام ترمذي دا حدیث راوړی: بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. چې اودس کوئ نو پوزې ته اوبه ښه ور دننه کوئ، الا دا چې د روجې په حالت کې نو بیا ډېرې مه ور دننه کوه، لکه چې یره ده کېدای شي دننه لاړې شي. څلورم هغه څه چې د خوراک څخه کار ورکوي په هغې سره به روجه ماتېږي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار ورکوي په هغې سره روجه ماتېږي. مثال نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستن وهل، ستن خو ډېر څه دي، وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي. اوس ډراپ د بیمارۍ دپاره لګول، یا ستن د زړه دپاره وهل، یا بله د بیمارۍ دپاره، هیڅ حرج نشته. هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي.
څلورم او دا اختلافي مسله ده حجامه. پنځم او دا اختلافي ده حجامه، او د دې اختلاف هم روان دی. سخت اختلاف دی د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه، خو ځان سره ولیکئ. ښکر لګول څه ته وایي؟ حجامه څه ته وایي؟ که تاسو ځای نه بله جامه ته لړه ګیرې چې خرې نه، حجامه ښکر لګول، دې د پښتو کې ښکر لګول وایي. پخوا به یې دا په ښکر سره دا وینه راښکاو ده. نو حجامه حدیث ته امام ابو داود راوړی افطر الحاجم والمحجوم، د دواړو روژه ماتېږي. چا دپاره چې وینه وباسي او څوک چې وباسي. دا به ښه اختلافي مسله ده، په خپل ځای کې به تفصیل راشي. شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټی کول. قصدن الټی کول. امام ترمذي یو حدیث راوړی دی، امام ترمذي، چې په چا باندې الټۍ زوروري شي ووي کړي نو هېڅ خبره نه ده. که یو سړی بیمار دی او الټو زور پرې راغی ویې کړې نو په دې هېڅ نشتي. ومن استقا عمدا فلیقت. او چې چا قصدن الټۍ وکړي، که یو سړی په مرۍ کې ګوتې وهي لګیا دی چې الټۍ وکړم نو دی دې بیا قضا راوړي. اوومه خبره چې د هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. صحیح بخاري کې دا روایت دی الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه. نو څو شو؟ کمې کمې د رمضان په میاشت کې، رمضان میاشت کې شپې اوس څوک کوروالی وکړي نو بیا د ورځې او د روژې په حالت کې، ځکه چې د ورځې داسې هم کېدای شي یو سړی د رمضان په میاشت کې دی، د ورځې په سفر کې دی او روژې نه ده نیولې، نو دا خبرې ورسره لازم دي کوروالی کول د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې. نه الاستمناء منی ویسته د شهوت د لاسه. خولې او د پوزې لارې نه خوراک او څښاک کول. نه نه انجکشن ولې وایي؟ ما خو داسې نه دي ویلي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي، ما انجکشن نه دی ویلي. لکه انجکشن خو یو شی دی. حجامه کول، قصدن الټۍ کول چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. په دې کې بعض اتفاقي دي او بعض اختلافي دي، او دا دوه مسلې ما تاسو ته وایي چې دا ښه اختلافي دي، خپل ځای کې به یې راشي. یو استمناء، آیا منۍ وتو سره بغیر د کوروالي نه منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه؟ او دویمه مسله حجامه چې د بدن نه وینه وایستې شي دې سره روژه ماتېږي او که نه؟ په دې کې د علماو د پوخانې اختلاف دی. ښه دلته بله فایده یاده کوي، په دې ټولو کې دا خبره لازم ده سوای د حیض او د نفاس نه روژه هله ماتېږي چې د سړي کې درې شرطه وي. روژه هله ماتېږي په دې کارونو سره چې درې خبرې پکې وي، سوای د حیض او نفاس. حیض او نفاس دې لرې کړه. اولنی شرط دا دی چې ان یکونه ذاکره، دې سړي ته به دا خبره یاده وي. لکه اوس یو سړی دی ییر دی چې د زما روژه ده، یو سړي نه ییر دی چې زما روژه ده او د اوبو ګوټې وکړو، نه ماتېږي روژه. ولې؟ ځکه چې ده نه ییر. دویم شرط پکې دا دی چې ان یکونه عالمه، دی به عالم وي چې وایي دا کار ناروا دی. دریم پکې دا دی چې ان یکونه مختاره، دی به دا کار په خپل اختیار سره کوي. لکه اوس یو سړی راغی د بل سړي په سر یې ټوپک کېښودو چې ته ډوډۍ وخوره، او هغه وخوړه، څه وایي؟ ولې نه ماتېږي؟ ځکه چې خپل اختیار یې نه و. نو دا درې خبرې پکې لازم دي. کمې کمې دي؟ یاد یې ورته، او چې پوهی، او چې اختیار یې. دا درې خبرې پکې لازم دي.